څنګه مفت او وړیا ټریډ وکړو، هغه هم په فیوچر کې. راځئ چې په نننۍ ویډیو کې در وښیم. سلامونه خو دوستانو، په دې هیله ومې چې ټول ملاتړ کړو جوړ وئ. ملګرو، څنګه کولی شو چې بغیر له پیسو څخه موږ او تاسو فیوچر ټریډ وکړو؟ د دې لپاره به تاسو لومړی په خپل موبایل کې باینانس را خلاص کړئ. کله مو چې باینانس را خلاص کړل، نو په دې فیوچر به ورته کلیک وکړئ. یعنې دا ټریډ بغیر له پیسو څخه دی. مونږ او تاسې یې بغیر له پیسو څخه کوو. دې ته ضرورت نشته چې مونږ پیسې ورولو. بیا به راشئ په دې دریو نښو به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې درې نښو باندې کلیک وکړو، بیا په موب ټریډینګ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې صفحه راواوړي. دلته لومړی ملګرو د پوزیشن کې تاسو ته ښکاري چې ما دوه ټریډونه مخکې لګولي دي. زه به لومړی دا کلوز کړم، بند به یې کړم. تر هغې زه بل ټریډ نشم لګولی. چې په موبایل هنګ باندې کلیک وکړم، ماته وایي چې پلیز انټر. نو اوس راځم لومړی هغه دوه ټریډونه چې کوم دي هغه بندومه. په پوزیشن باندې کلیک کوم. دلته وګورئ ملګرو چې په یو ټریډ کې زه په ګټه کې روان یم، تقریبا $50 ډالره ګټه ده. په بل کې بیا تقریبا په تاوان کې روان یم، تر $2000 پورې تاوان دی. لومړی زه راځم ملګرو دغه ټریډ څنګه کوم، بندومه. پوزیشن باندې کلیک کوم، د لومړی یو بندوم. کلوز پوزیشن باندې کلیک کوم. کله مو چې په کلوز پوزیشن باندې کلیک وکړو، دغه دوستانو ما یو ټریډ بند کړلو، سکسس شو. اوس راځم یو بل ټریډ لګوم. شاته راځم، په دې دریم باندې ورته کلیک کوم، دا چینج کوم. زه غواړم چې په بیټ کوین باندې ټریډ ولګوم. سرچ کې ورته BTC لیکم. ملګرو زه دا لیکه پورته کش کوم لیمیټ برخه کې. څو ښکاري چې لیمیټ انتخاب دی 10,000 شاوخوا سټوډۍ باندې ما ټریډ ولګولو. دا دی زه تر اوسه په تاوان کې روان یم، منفي 11.55 په تاوان کې روان یم. نو بیا ملګرو دا نه تاسو کولی شئ چې ټریډینګ زده کړئ. څنګه ملګرو څنګه کولی شئ چې دا ټریډ خطر کابو کړئ یا خطر واخلئ. نو دا تاسو کولی شئ ملګرو چې دا ټریډ د زده کړې په خاطر استعمال کړئ. یعنې کومه ګټه یا تاوان موږ ته نه لري، یا په سپاټ برخه کې موږ ته ګټه او تاوان نه جمع کېږي. ګوره زما مخکیني $4.5 پکې دي او کومه ګټه یې ما ته نه ده راکړې. نو ملګرو دا صرف د زده کړې په خاطر دی، تاسو د زده کړې په خاطر استعمال کړئ. مننه.